ولسمشر غني او عبدالله بیا معامله کړې، خو څنګه د سفر سره څه ویل شوي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر غني او عبدالله یو ځل بیا نوې معامله کړې، وروسته له هغه چې محمد اشرف غني د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي له وزارت لرې کړ او پر ځای د کندهار پخوانی والي حیات الله حیات وګماره. هم مهاله د ښاغلي غني او عبدالله ترمنځ نندرې راوټوکېدې، ځکه دغه مهم وزارت د عبدالله هم و او غني د عبدالله سړی لري او پر ځای خپل سړی راوست. وروسته عبدالله یوه توند اعلامیه خپره کړه او دغه پرېکړه یې وغندله. بیا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وویل چې له عبدالله سره په خبرو بوخت دی او دغه ستونزه به حل کړي. تازه سرچینو خبریال ویبپاڼې ته ویلي چې د دې موضوع پر سر ناندرۍ دومره زیاتې شوې وې چې عبدالله ولسمشر غني ته اخطار ورکړ چې موقت حکومت به اعلانوي، خو د ځینو منځګړو په مټ د غني او عبدالله ترمنځ یوه نوې معامله وشوه. د نوې معاملې پر بنسټ به محمد اشرف غني د ملي امنیت لوی ریاست او په امریکا متحده ایالاتونو کې افغان سفارت عبدالله ته ورسپاري. سرچینې وایي چې ډېر ژر به په امریکا متحده ایالاتو کې په فساد تورنه سفیره رویا رحماني او د ملي امنیت عمومي رئیس له دندو لري او پر ځای به یې نوي کسان وټاکل شي. تر دمګړی ارګ او د عبدالله ډله هڅه کوي چې د محمد اشرف غني او عبدالله ترمنځ راټوکېدلې ناندرۍ په پرده او پټه حل کړي. خو عبدالله د کورنیو چارو د وزیر پر برطرفۍ سخت غوسه او د لا نور امتیاز غوښتنه یې کړې. عبدالله ته یوې نږدې سرچینې هم د وروستیو ناندریو تایید وکړ او زیاته یې کړه چې ځینې سفارتونو او مهمې څوکۍ عبدالله ته بیا په ونډه کې ورکړل شوې. تر اوسه لا دا نه ده روښانه چې عبدالله به امریکا ته څوک د سفیر په ډول واستوي او د ملي امنیت لپاره به د عبدالله کاندید څوک وي. او د دغې معاملې په اړه تر اوسه ولسمشرۍ ماڼۍ هم څه نه دي ویلي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. ولې ویډیو مو خپله یا بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.